بس دا اوس داسې کار دی چې عمران خان دی اوس کو بار مل نو امدادونه کوي وای غریبانان له وای پیسې ورکوي خو هغه پیسې شي نه روزګارونه شي دلته او نه دغه دی دا دلته زموږ څلور هوټل دی او څنګه د وارث د لاسه زموږ کاروبار ټول ډسټرب شو موږ بس داسې تاوان کې راغلي یو که نه لکه 10 کاله کې زموږ تاوان نه پوره کېږي چې الله ډېر ګډوډ دی او بس رحمان الرحیم په شروع په نامه در بيزو جلال چې خاص او ډیر بهون کیمرا باندې د پروګرام پشتو پوائنٹ سره تاسو د خپل ملګری ته ورما تاسو بدرون خدمت کې حاضر یم خبرونه د ولس خېګړه علاقې چې کوم د عزتمندو څنګه تاسو په د اختر روز شپې دي موږ راغلی ته پروګرام راغلی شیرې ته نو بیا کومرات تم واسه وکړه نو دلته ډیر زیات ملګرو ویل یاره کومرات ټول خراب دی موږ ته واسه وکړه رالو څنګه تاسو په د کرونا وایرس یو وبال له وباله او ارسه باندې دا هوټل وتاو سي عزتمندو ښکارته چې قیامت ته ارسه باندې دلته چند کسان راغلي ټوریسټ راغلي دي ځکه چې وبال له د حکومت کم احتیاطي تدابیر دي بس باغې عمل کړي دي زیات تر کسان نه دي راغلي پروس کال زما وینا مطابق پروس کال چې کوم 10 لک کسان راغلي دلته کومرات ویلی تا نن هغه کمې محسوسي کی کم کوس کسان راغلي دي خو زه به کوشش کوم د دې سونه مسلې دي کمیستونی د باغې هم خبرې کو او دلته ډیر یو نیم کس راغلي دلته ولس راغلي دا اوس هم خبرې اترې کوم سره اوسئ من دو کتونکو څنګه تاسو پتا کومرات ټاف کیو دا وخت مخامخ تاسو بخکاری دوبۍ هوټل کومرات دلته په ماشاءالله ډیر ټوریسټ راتله بل کوم خلک بل ته پروس کال راغله خو سکل وبال له وبا دا کرونا وایرس چورته په وبا کې دوه غټ نقصانات شو نو ځکه دوه څنګه ولیدم نو رامنډي والے مال خیر شه او چې را دقه یو چې غوجبای نقصان مو شو تباہی مو شو یو طرف ته روټ خراب بل اړخته د هوټل تباہی اړخته روان دا محل ما سره ولال دا مالکان دي جی دوسرم خبرې اترې کو چې سونه نقصانات شو جی او سونه بکیږي دا وخت زم سره د دې هوټل مالک ولاله دا سره خبرې اترې کوم جی قربان دا شکار دی زمانو امان الله دی زده دی او دی یم کومرات یم جی دا شکار له سو مدیرات چلوي دا شکار دی چې دلته روزګارونه بند دي هوټلونه بند دي چې هوټلونه کولاو نو حکومت دغه علی ټیسټونه علی نو هغه د پاره داسې په کرونا په وجه باندې خلک کتن راځي نو نه پرې دي نو زمونږ دلته گاډي ماډي اسی مونږ بیروزګار شو دلته روزګار نشي زمونږ د پاره بلمانه چې څونه کتن دلته راځي نو پروس کال ډیر خلک راغلو زمونږ مزدوري شو مونږ هم پکې دغه کو سکال خو هیڅ هم نشي نو څوک راځي نو مونږ هغه ته پکې ګورو چې چرته شل 10 روپۍ به مونږ لرا کې مونږ غریبانان یخ ملک راته وای قربان دلته دا څو کسان پکې کار کوي څو بیروزګار شو دا سی اوس مخکې دا هوټل کې اته کسان اوس پکې 2-3 کسان دي نو کار نشته په کور کې ناس نور پکې کور کې ناس دي نو کار نشته نو ځکه مخکې اته کسان کار کول اوس پکې 2 کسان کار کوي ملګری چې کوم ولله ټول تاسو سره کار کوي او ون زما کلیواله دي بس غریبانان دي دلته بس کار د پاره وتل نو کارونه نشته ځکه بس داسې سیمپل ما دا روډ ولید کنه ډیره غریبي ده پوه شوي د غریبۍ و نه ختمېدونکې سلسله ده روانه ده د ډیر وخت نه راسي روډ خو د ډیر وخت نه خراب ده پوه شوي خو ما اوس پکې چې تارکونی لیدلي زه 2-3 فیرې دلته راغلی ما خو دا روډ ما صحیح نه دی لیدلی که ته مې نه فی چغې وجبایي مونږ دلته دا روډ برابر کو روډ هم داسې کو مونږ دونه پنډ هم ریلیس کړو دونه ولګېده پوه شوې کوم اړخ ته یار بس دا اوس داسې کار دی چې عمران خان دی
اوس کو بار مل نو امدادونه کوي وای غریبانان له وای پیسې ورکوي خو هغه نه هغه پیسې شي نه روزګارونه شي دلته او نه دغه دی دا بس ډیر من ډیر شکریا دلته یو ملګری بلم ولاړ دا کارګر دی اته سم خبرې اتر کو جی تاسو نام جی شمس نام دی سویل په غواړي بس یاره سوې مدل د خو دا ټول غریبانو خلک دی یو هر کسانو ځان 15 لګ شپږ لګ باندې هوټل اجاره کړی اوس پولیس راځي وی 3 بجې نه بعد بند کړي 3 بجې نه بعد موږ دا بند کړو خلک 3 بجې نه بعد راځي سار هوټل ته څوک نه راځي کورونا وایرس ته کنه یار کورونا وایرس نه الته بند کړه دلته راځي خلک باندې پرچی گئی نو دا کوم قانون دی څونه کسان غلي کومراټ ټاپ ډیر زیات راغلي تقریبا 200 गाड़ी हो भाई रागली बरम ډیر زیات دی تور وګ سره ورګیا چې کسان راځي نو تاسو به هوټل نه کولاوي نو موږ دا وایو کنه بیدل ته 50000 پرچه دا پولیس راځي جو روزانه دل راځي سار او 3 بجې نه بعد کمرې مور گئی بند وای 3 بجې نه بعد بندو دا دومره کسان راغل دا چرته لګا کور ته هم نه شوړي بدل به یو کم ځای کې شپږ تاسو یو خدمت هم کوي کنه خدمت هم کوو او که دومره ضروری دی لاک ډاون دومره ضروری دی نو ولته شیرینګل سره چیک پوز حقته یو لس چیک پوزونه دی هغه به الته مکمل بند کې بره بنه پری دی نو دلته پری دی هغه ځینې څوک به سي ام ان ام پی پر پخپله جبه کې پوي سغوتنی و زمونږ جیب ولا یمینه پخپله جبه کې ورته پخپله جبه هغه زمونږ جیب ولا نه دی ګندوانه پښتانه دی یمینه ان پی ډیر شکریا لک کله راغلو ته وای کله روان شین نن څومره ورځ ده دا موږ دوه ورځ ها پرم خو شو بس الحمدلله ته وای په لاهور راته په موټر وې را لګنه خولي روډونه خيسته روډونه جوړ کړل دلته تاسو کمې محسوس شو دلته با شابل روډونه ډېر صحیح خدا کوملار دا روډ نه دا ډېر خراب ډېر روډای موړې دي بګړې مصیبت ده سړی سم را سړی چې څه خوړل دانه به سړی هر څه خوځيږي سړی په کاړ کې ستړی که تاسو په موټر سایکل ورالې بس یو جذبه وکانه ذکر راغلو ها چا نه ډېر متاثر شو کومراټ راالې بس یاره دې کوملار ډېر لږ ځای کې ډېر خراب شو شابل خو بیا هم صحیح او دې دا کوملار دا روډ نه دا ډېر خراب دی حکومت څنګه دی قربان زه خو ډېر خسته ځای دی کتون کو تصویر غواړي بس کتون کو دا وی دا روډ صحیح کی پوخه کی چې عوام راځي دي زګي وسایل دغه لپاره ان شاء الله کا عزت من شي یو ملګری بل وړي ته خبر کو څنګه قربان جی قربان یار رالو کومراټ ته کم زی نامه سره زمانوم ذاکر الله له د درو سیدون کې دیر کې د کم زی ذاکر الله بھائی دیر کې د شاو سمي تعلق ده او جی نه جی شاو دیر کې دیره پر کې اوچلو ير دیر دی جی اپر دیره او جی روان شوی یار جی مون خو غالبا 11 بجې را روان شوی دیرنه خو چونکه روډ ډیر خراب نو مسله ډیره و د روډو نو صحیح نشو راتللې نو دغه وجه باندې لګ لیټ در دک راته پکې ملاو شو یار خامخا ټور کې خدا راضي ته ویا د نور روډون ته ګورم بیا کوم راټو ګورم سکمه پکې ته محسوسيږي ولې نه جی بالکل تاسو چې وګورئ بالکل به محسوسيږي لکه دا دومره خسته ځای دی ته دومره ټورست راځي د بار ملکونو راځي نو پکاده چې د دې دغه وکړي شي ډیر مننه ډیر شکریا تاسو کته شي عزت مندو دا خړ کیو ته چې شل 15 کال په خړ بيد لا هم دا شان بوي تاسو کیمرامین صاحب ته گزارش کوم چې واخلي دا روډ تاسو کته شي جی دا تاسو کته شي جی خړل دی روډ داسې نه وي جی دا افر دیر ورته کومراټ د دې کوم مشران یې مینه دي پیدي هغه په خاموش دي په کروڑا او په اربا روپے دي لپاره ریلیز کړي خو پته نه لګي غیب کیږي تاسو ګورئ چې دا غریبانان روان دي او ډېر درد ورته میلاو شو سفر لا روان دي موږ سره اوسئ خیر دی جی امن دی الله شکر دی سلام دی زمانوم سید خان دی جی هوټل کې کار کوي زمون هوټل شاته دی سیټ هوټل لغه کار څو مدینه راځي کار کوي زمون تقریبا 3 کال وشو جی تاسو سم مسلې دی وای مسلې مين دا دی چې دلته چې څونه هوټلونه د کومراټ کې دا ټول هوټل زمون په اجاره باندې 8 لک 10 لک دونه مونږ باندې خرچه راځي نو څه کال څلور کالو او کنه
نو دا به د څلور میاشت خو کرونا کې زموږ مخکې تیر شو او دوه او دی کې بیا زموږ څلور میاشته دا سیزن دی که دی کې زموږ دغه حالات دي نو لکه زموږ حالات بیا ډېر خراب دي او دلته دا کم غریبانه خلک دي د دې حالات لکه ډېر لکه خراب کاکا چې تاسو ډېر غټ نقصان وشو یار نو دې دپاره مونږ لکه دا ریکوست کوو حکومت ته چې هغې زموږ په دې حالات باندې رحم وکړي تاسو आवाज ما کتونکو ته کېښودو بالکل هر مخاورس ته مې کېښودو ټیک ته الله دې خوشحاله کړي صحیح دی موږ ستاسو ډېر شکرګزار یو او چې تاسو زموږ د اواز اوچت کړو کامیاب شي ان شاء الله موږ همیشه ستاسو اواز اوچتو صحیح ده بالکل زموږ غرونه یې موږ ستاسو سره ولاړ یو او رب دې ستاسو دا ستونزې دا مسلې حل کړي بالکل الله دې خوشحاله کړي چې تاسو شکریہ زه راباندې خفه شوم الله دې کامیاب کړي ستاسو څونه تاوانونه شوي دي رب دې وکړي چې تاسو دا بل اړخ تاسو ته پوره شي بالکل آمین بس آمین الله دې کم دا کارونا چې دا هم زر ختم کړي چې عذاب نه مو خلاص کړي ټول مسلمان بالکل صحیح دی کتونکو دا وخت چې کومناټ پټاپ کې یو هوټل مې شاته دی چې راتېرېدم پې نو خاموش هېڅوک هم پکې نه چې ځکه چې وبا له کرونا وایرس چې کوم وبا راغلی ده د هغې له وجې نه دلته غټ اثر وغورځېدل د هوټل مالک ما سره ولاړی سم یې دوه خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام چې داسې کار دی دلته زموږ څلور هوټل دی او څه کله د وایرس د لاسه زموږ کاروبار ټول ډسټرب شو او موږ بس داسې تاوان کې راغلي یو که نه لکه لس کاله کې زموږ تاوان نه پوره کېږي چې الله ډېر ګډوډ دی او بس دا خلک لکې نه راغلي دي او دلته داسې جوړ دی دی وایي دلته بند دی نو دا لکې نه څنګه راغلی او دلته وایي بندیز دی او زموږ حالات ډېر ګډوډ دی موږ غریبان خلک یو دلته نور څه دغه نشي که حکومت ته تعاون چې وکړو که نه نو موږ برابري کوو نو موږ غرق شو تباه شو کاکا جي دا راته ووایه کار روزګار د څه باندې راسې کوئ چې دا درېیم کال دی دا هوټل موټل جوړ کړی دی اوس لکه داسې حالات دی که نه دا کرونا داسې لکه کاروبار ټول ډسټرب شوی دی او دا لکه داسې پسونه علاقه دی که نه دې کې راته ووایه کاکا جي مختصر نور کله داسې نقصان ستاسو شوی دی یا نور کله داسې نه شوی ګزاره شوی دی او څه کله موږ کرونا وایرس کې ډېر خراب شي جي جی او ستاسو دا روډ خو یاره ډېر خراب دی بول الله جی داسې کار دی لکه دا خلک راځي او احترام راځي او د وزیر زم صاحب هم راغلی دی عمران خان هغوی تاسو د روډ پخو خو په دغه حالات دی نو بس خلک ټول ناراض ته ماشوم یې راغټ شوې که نه دا روډ دا چې د پوخ لیدلی دی نه چې دا دغه سر نه دا دی دا لږ کار موږ پخپله کړی دی چې MNA څوک دی MP څوک دی مشر څوک دی یاره چې اوس خو نن سبا داسې دا پټایي دغه دی زموږ دا MP باچا سالی دی خو موږ د بلا کارونه وکړه وایي یاره چې درو دی موږ ته اوس هېڅ فایده نشي دغه لا تاسو پخپله لیدلی دی روډ نه مو هایوې جوړ یاره بس داسې لږه کېږي خو شی اوس بل دغه حالات دی نو کیمرامین صاحب واخله ورته که نه یار ته واخله مینه سبا سره صاحب د پټایي کې دی خو هغه ته موږ د عرض چې راشي موږ د حالات وګوري او دا روډ حالات وګوري دا کرونا والي د داسې خلک به تاسو له پیسې ورکو داسې ورکو 15-20 لایک روپۍ یو هوټل کې متعاون کړی دا څلور هوټل دی زما شاته دا بند دی وګورئ دا بند دا کوله کړی دا دې کې څوک نشته یا الله دې راباندې رحم وکړي د رب د سیټه صحیح ده الله به خیر وکړي نو یار پته نشي دا کرونا رښتیا دی که درو دی خو بل دغه حالات راغلی نو به خیر غواړو خیر وکړي او حکومت ناکام به کوو انشاءالله حکومت دا درخواست دی چې موږ سره پوره ډسکاونټ وکړي زما نوم کمین ګل دی په ګل باندې مشهور یم کومراډ یم خاص او بس لکه دا ټول ځمکه موږ ته اشاره دی خلکو لکه موږ زموږ بس داخل نشته جي الله دې خوشحاله کاکا جي ډېره مننه ډېر عزتمندو کتونکو تاسو کتی شئ ماشاءالله دا وخت په ماښامي ټایم دی تاسو کتی شئ دیزي دا چنارونه دا ښایسته بوټي دا افر دیر کومراټ دا ویلي دا د کومراټ ریور دی سیند دی کوم چې راغلی د بره نه واوره ولې کېږي زه خپل کیمرمین صاحب ته ګزارش کوم چې واوره ورته راواخلي هغه بره سر کې کوم واوره ولې کېږي چې سنوفال هغه بیا ولې کېږي بهر ته ځي نو د دې نه په تیمارګره چې کوم سیند تېر شوی دی پانچکوړه د هغې نه بیا پانچکوړي سیند د پانچکوړي سیند جوړ شوی دی او دا ډېره یخې اوبه دي زموږ تاسو ته ووایم نو دا اوس هم ماشاءالله ډېره زیاته یخه اوبه ده څوک پکې اودس هم نشي کولی نه پکې نه څکلی شي ځکه چې ډېرې یخې دي په سر باندې ډایرکټ درد راولي دلته موږ خپرونه کوو خو تاسو خپرونه وکړه جي دلته کسان ملګري هم ناست دي زه کوشش کوم چې دوی سره هم خبرې اترې وکړو دلته ماشاءالله خپل اخلی پخلی کوي او دلته پرېوتي دی ناست دي کوشش کوم چې دوی سره هم یو څو خبرې وکړو دلته ماشاءالله خپل اخلی پخلی هم لګیا دي څنګه السلام علیکم جي طبیعت څه دی ټیک ټاک او دا ښایسته بهي انګار دی او راغلی کوم نه راغلی خیر تیمرګری نه ته دې مبارک شه ستا دې مبارک شي خیر دې مبارک طبیعت هم ښه دی شکر الحمدلله خیر دی ته وایې تیمرګي کوم ځي
بس خاص ته مرګري راغلی یار زموږ خو نن دویمه درېیمه ورځ ده او دی بس سلند ستې راووتو دي په چلول کې کوئی غزای با بس زموږ خو نن درېیمه شپه ده دلته ډېره مننه خوشا عزتمندو کتونکو دا زموږ کلیوال دي د تیمرګري دي دا وخت تاسو کته شي دا ریور دی کم چې دا بره واورې ولیکېږي سنوفال بیا دا تېرېږي دا تیمرګري په مقام باندې هغه بیا پانچګوړه سیند جوړ شوی دی خو دا ډېر غټ سیند دی او دا وخت دو ماشاءالله خپل توتنګ هم راغونډ کېږي توتنګ چې ورته وایي او خپل اور هغه سلسله هم روانه ده خو ماشاءالله ډېر ښکلی ځای لاندې کړی زه کوشش کوم دوس هم خبرې کوم لږ ساعت پس عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده کمرات په ټاپ کې یو تاسو به دا واورو دا اوبه هم ته ښکاري بس تازه ورې کېږي او روان یې ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی نو چې کله دا وبال ختم شو دا وبا ختم شو کرونا وایرس نو ضرور راشئ ټولو ټورسټو ته به ګزارش وکړم چې دې سیمې ته ضرور راشئ دا کوم هوټلې کې مونږ پروګرامونه وکړه نو په هغو باندې ډېر غټ اثر وغورځېدلی دی لکه چې په لکونو نقصان وشو دا غوا فریاد هم تاسو ته ما کېښودو او ډېر زیات پې خفه هم شوم خو چې دا کلیوال مې ولید والله ډېر زیات خوشحاله شوم دا زړه مې باغ شو زه استاد ډېر السلام علیکم وعلیکم السلام کوم ځای د خیر تیمرګري تیمرګري یو دی کوم ځای د ویزډم سکول نه شاته دی کله راغلي نو خو درېمه ورځ ده اوس اوس تکلیف درته ملاو نه یاره و ډېر تکلیف و تر آزاد کو ځان تر آزاد کو څو شپو به اراده راغلي یاره مونږ خو هفتې ورځې پورې به یې څارو څنګه دی یار ښه دی ښکلی یخ ځای دی درته ووایه زه د نور ځایونو ته ګورم پوه شوې ښکلې روډونه دلته دا قدرتي حسن دی پوه شوې ونې دي بوټي دي چینې دي ښایسته یخې اوبه دي نو څه ویل پرې غواړې روډ یې خراب دی نو روډ خراب دی سهولت صحیح نشته روډ دا ډېر درانه پښتانه ګوري مخاوري خلک ایم این اے ایم پي ایس بیروکریټ څه ویل ورته غواړې بس روډ یې برابر شي هر څه بیا ټیک دی نور هر قسمه سهولت شته ټورسټ دي خواهشمند دي دلته راتګ غواړي نو د وبا له مخکې وبا چې ختم شي بیا څه ویل ورته غواړې راځي چې ډېر ښکلی ځای دی ښایسته دی کتونکو د دې ملګري خبرې هم تاسو واورېدې دا وخت مونږ کمرات ټاپ کې وو ډېر ښکلی موسم دی بیا اور دی ډېره مزه کوي د کلیوالو سره پروګرام ریکارډ کوو دلته ما په څنګ کې یو ملګری بل هم ناست دی زه هم خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه قربان خیر دی جی تاسو ښه نام هم څه ده حسن تاسو هم تیمرګري جی بالکل تیمرګري سبق وې او جی وایو تیمرګري نه تیمرګري نه فرست ټایم راځي که نور کله راغلی یار فرست ټایم راغلی بالکل ځای څنګه دی ښه زبردست ځای دی ماشاءالله ښکلی دی بس نه دی که نه خو تاسو دومره ښکلی اور بل کړی چاړه کېږي او بس د دې په وجه هم زبردست شو نور مشکلات پکې دي د روډ نور زبردست ځای دی ماشاءالله چلې څو شپو اراده هم کړله مونږ خو تقریبا هفتې په اراده راغلي او هفته به تېرو خوراک اخلی پخلی به خپل بالکل خپل کوو یار چې هوټلې بندې دي که نه او هوټل هر چیز بند دی او دلته ګرانه ګرانیم ده نو که څوک هم راځي نو خواست دی ورته چې هغه ځینه ځان له سره وړي ښه به کتونکو ته څه ویل غواړئ بالکل ښکلی ځای دی خواست دی چې راشي دلته دې ځایونو نه خوند مغلي مزدار ځای دی دلته یو ملګری بل هم ناست ستاسو ډېره مننه شکریه دې سیمې دوه خبرې کوو کلیوال دي څنګه خیر دی جی تاسو روزګار کوئ زه ګاډی چلوم جی تاسو خو ماشاءالله ډېر ښکلې ډډې والي او جی لکه نالونه هم چې کړي او جی روډ کوئ د خیره ګاډی چلوم تاسو ګاډی اوس راوځو روډ څنګه روډ خو ډېر زیات خراب دی جی خراب دی د ایم این اے ایم پي چې وایي کم دې چې کم ایم این اے دی ایم این اے دی محمد علي صاحب خو یار ما دې 44 کروڑ روپۍ ورکړي وایي جی تاسو ورسره په خپله ولیدل 44 लाख روپۍ پې لګولي یو روپۍ به هم نه دی لګولي وایي دا ولس جب ته لاړې که نه د ایم این اے پي جب ته لاړ جی دا خو هغوی جب ته لاړې کتونکو ته څه ویل غواړې جی بس هغوی ته به مونږ داسې ووایو راځي شي چکر دې ووایي او ډېر ښایسته ځای دی جي بره ډېر ښایسته علاقې دي ډېره مننه لري خوشحاله دلته څنګ کې یو ملګری بل هم راځي زه هم کوشش کوو ځای تنګ دی داسې هم خبرې اترې کوو څنګه یې تاسو خیر دی جي تاسو امن دی جي زه مختصر کتونکو ته څه ویل غواړې
یار وخت دا چې راځي شي نیچرل بیوټي دا ډېر خوند کوي ډېر مزه کوي او جی بالکل دا اواز خپل لکه د روډ د دوړي خراب کړی روډ دی دوړ خراب کړی بیخي میډیسن ځان سره ګرځو روډ بیخي خراب دی پته چې باید دوړي خراب کړی ډېر زیات او جی روزګار څه کوئ زما موبایل دکان دی او جی تاسو مو اثر غورځېدلی که نه وبال نو وبا دی جی بند دی لاک ډاون دی ډېره مننه ډېره شکریا عزتمندو کتونکو تاسو وکته دا کلیوالو دوسره ما خبرې وکړې دا وخت جي زما سره ډېر خوږ ملګری میا اجاز حسین کوم چې د ملتان کرکټ ټیم پس بالر دی ما سره ناست دی په دې پروګرام کې زما مرسیال زه خو د هغې ډېر مشکور یم چې موږ ماشاءالله زموږ ډېر خیال ساتي او نن هم زموږ د دو سره شپه ده څنګه چل رہی اجاز حسین بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم د پشتو پوائنٹ چې تاسو هر ځای ته ځان رسوئ په دې وبا کې زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې تاسو رالی د دې غریب ولس د غږ هم زموږ د سیاسي چارواکو ته ورسول او ماشاءالله ډېر انجوای مو وکړه اجاز صاحب تاسو خو چونکې د آفر دیر یې د ګندګاري نو زه چې ماشاءالله ستاسو روډونه خو لاندې خو څه ګزاره کې مات ګډ دي چې بر هم راغتم او سم خړو بالکل دا زموږ خپله کمزوري ده کمزوري زموږ دا ده چې ما که د سر الیکشن کوی ما چې دیو ته پته ولګي که د ایم این ای راځي دا خو زما ستا په وجه ایم پی ای دی او که ایم این ای راځي زما ستا په وجه باندې راځي که ایم پی ای راځي زما ستا ته ورله ووټ مه ورکوه دا څنګه راځي جی قدرمنو کتونکو تاسو کتی شئ جي په دې خوړ کې زه روان یم جي دا روډ دی جي دا وګورئ جي دا په کم ځای کې زه ناست یم دا ټولې کاڼې کفرې دي لوټې دي پوه شوې خاورې دي دوړې دي دلته موږ راغلي یو دلته چې کم د ښکته نه کم سیلانان راشي کم ټورست چې راشي پوه شوې پاک راشي او په دوړو کې ځي لکه د وړو د کندونه چې راوتي په دوړو کې ځي تاسو کتی شئ جي دا غریبانان روان دي کله څه ټایم روان شوي او ډېر افسوس راځي په خوړ کې روان یو هغه لار آزاد گئی په خوړ کې روان یو زموږ سفر دی جي دلته راغلي یو خپرونې ده او دلته ډېر غټ ستونزې ډېرې مسلې دي د دې څوک مشري کتاب او د کېدم یو گزارش به ورته وکړم چې په دې خلکو باندې رحم وکړئ تاسو کتی شئ دا خوړ دی جي په خوړ کې زما تګ دی او تاسو به وایئ چې یاره عطاور رحمان په خوړ کې روان یم بالکل په خوړ کې روان یم تاسو بھائی وایه څه ویل پې غواړئ بس دا ویل غواړی یاره څه کاله زمونږ ډېر نسخانونه وشي هوټل کې میلمانه نه راځي څه کاله دلته ډېر رش و او څه کاله هېڅ هم نشته بس نقصانات هم ډېر وشو که نه وشو او څو پورې به ستاسو نقصانات لاک روپۍ نقصان زمونږ وشو تاسو به انکم څومره و مطلب آمدن به هم څومره و آمدن زمونږ 12-13 لاک روپۍ آمدن و دا هوټل کې او څه د میاشتې که نه او دا 4-5 میاشتې و او څه کال هېڅ هم نشته دا اوس 2 میاشتې کرونا وایرس دا دغه تېر شوي چې چوټیانې که نه بندیز هوټل بند هر څه بند اسپتال بند سکول بند پوه شوي ایون تر دې حده پورې چې هر څیز بند نو په دې کې تاسو به غټ نقصان شوی چې زمونږ جیمې خو دلته څه روزګار نه وي دا وړي 3 میاشتې دا هم زمونږ داسې لاړ شي مونږ به حالات ډېر خراب دي زمونږ وایي اړخته لاړئ بس نور الله دې خیر وکړي او انشاءالله ستاسو اواز به دنیا ته کېښودو رب دې وکړي چې ستاسو دا کمې ستونزې دي کمې کړۍ مې دي الله یې دا حل کړي الله دې خوشحاله کړي رحمان